راشد خان او مجیب زدران د ملي لوبډلې سره تمرینونه پیل کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 2 تنه نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران له استرالیا څخه متحده عربي اماراتو ته له رسیدو وروسته د ملي لوبډلې سره یوځای شول. افغان کرکټ بورډ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ملي لوبډله د آیرلینډ په وړاندې راتلونکو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده چې د ملي لوبغاړو سره په انځورونو کې راشد او مجیب هم لیدل کیږي. تر محمد نبي وروسته تیره اونۍ راشد خان، ارمان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ باش لیګ کې خپلې وروستۍ لوبې وکړې او له ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو په موخه یې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ. محمد نبي، راشد خان او مجیب زدران 3 وړه بیګ باش لیګ کې خورا بریالي ولوبېدل. افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو کې د آیرلینډ په وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه 3 ورځنۍ لوبې ترسره کوي چې په لوبډله کې راشد خان، ارمان، محمد نبي ساخیل او مجیب زدران هم اخیستل شوي دي. لوبه سبا پنجشنبې له ملي سپورټ څخه هم کتلی شئ.